لړۍ سلطان عربي هغه جانان عربي آخر زمان عربي چې زموږ له غمه بېژړل پروردګار لره غني بادار لره چې زموږ له غمه بېژړل پروردګار لره غني بادار لرا یو شپنه بناز بردار پریشانی یوی سردار پزړه کې ډېر وبیدار دادی تفسیری هغه دم جبرائیل کې نازل چې سلام وای جلیل خبر کوي زموږ حضرات چې ستا کار دی عبادت تا پرې شوی پر غفلت پاک وهابای ستا امت سوازم د اور په سقر خلاص بنسي یو بشر دا غږ چې واورېد سرور له خبرې پورته کیسه زموږ نازنین پیغمبر اسمان مځکې پر ژړل مخ پر ساره وتی زموږ مصطفی وتی پر هغه دشتو بیبان یو غری ولید جانان حالت سور روان په هغه غره کې و یو غار ور داخل سو مبارک گریوان په اوښکو کلک د امتی نارې وهلې نبي خدای ته ژړل عربي ولک امتنا سو قبل د غزای نظم یا لو یخدای نظم په خبر نو یاران درې ورځې پس ور روان د بیبي کور ته پریشان بیبي ته وویل دا درې ورځې کېږي مطلق زموږ څه دی ورک مبارک د غم په زیرې بیبي یاران خبر کړل دستی چې کور خو نسته نبي نن یې دریم د وتلی دی کنار لره غني بادار لره نن یې دریم د وتلی دی کنار لره غني بادار لره یاران چې سلطانستان داغ د غم په قصه مخ پر سارا اووتا و هر طرف ته بیکتی یو زنده سری انسان نو پر ټوله بیابان ګټ پچو چو مرغان پر هغه سیما بیبان ژړل زمین و اسمان دا څنګه حال و چې یاران پر دشتو غرو ګرځېدل خاص پر دشتو ګرځېدل هلته د لرې عیان دوی ولیدی یو چوپان ژر پسې راغلل یاران و دې شپانه ته یې بیان کړي خپل اواز په ژړا وی کئی دا سوال پا جڑا چیز مشت ورک دی پیشوا کدل دلی ویتا یا پا خبر یہ رشتیا مشت را وشا و پر پار دا بلا کئی پا وحاب زر گئی مدیر دی بیتاب شپان چی پوسو پا حال ویکی دارن کې لوکال دوی تی ویال فی الحال د داغ غره د خواڅ اورم یو ژړا تاثیرې پوره درې ورځې کېږي
دا غزما میږي خوراک بیخي هیڅ نکړي مطلق دا غبوي مبارک چې په خبر سول یاران هلته روان سول دستي هلته پیدا کړي نبی پر خاورو پروت و حضرت د خدای څخه غوښتي امت ژړل جانان هر ساعت فریاد یې ډېر کوي فریاد رس غفار لرا غنی بادار لرا فریاد یې ډېر کوي فریاد رس غفار لرا غنی بادار لرا چې په دې حال کې پېښوا یارانو ولې دی بیا ټول سولا پژړا جوړ د قیامت سو یو ساعت دستی پر هغه ځایا دا څنګه حال سو خدایا اول صدیق په افسوس نار پر وکړل د سوس چې دا غم پرېږده نوس ما چې دی کړی دا طاعت او عبادت د وهاب ستا پر امتی حساب حضرت عمر صاحب دوهم وکی دا ژغ پر سنام پر پاک نبی محترم چې یا رسول تا تر هر څه شبلی عدالت ما بکوي عدالت خپل عدالت ور بخشم ستا و امت ته یو دم بس ته پرېږده دا غم حضرت عثمان صاحب پر ژغ کړل په ژړا او ارمان ما جمع کړی قرآن زما د قرآن تلاوت ټوله یې ستا د امت مسته ته پرېږده فرقات بیا په ارمان حضرت علي صاحب خپل ځان کوي ورتېر ورته ژړلی یې ډېر ول یا رسول د مولا دا زما غذا وڅخه بخشم امت لرستا چې ته دلې یا نبی زموږ په زړه خدای دی خبر بس ته راپورته کسر ورته ویل مصطفی دا غم یوازې دی زما نه بس اخلاص په بل چا تاسی ورزی زدلی جارم پاک غفار لرا غنی بادار لرا تاسی ورزی زدلی جارم پاک غفار لرا غنی بادار لرا چی دیارانو زاری قبل نکڑل نبی خبرې کړل بیبي ته ویل چې ستا دا نازولی بابک په خاورو پروت مبارک بیبي دستي د کوره راووتل سر توره خدای دې ژړل په زوره د دې فراق ته د اسمان ملائکې ژړې دي ټول فرشتې ژړې دي بیبي په سون د ژړا دا ژغ پر وکي په بیا ول سره پورته اغا بابک ته خو تر هر چا ډېر صابر په غم کې نن سوی زهیر په غم کې ورته ویل جانان چې دا غم دی خورا ګران تی ولې بولې اسان دا زما عجیزه امتیان که قبول نکړل خدای زما تر قیامت دا ځای چې په لوی ورځ د قیامت
سوزی پا اور کی امت زی غم کوام دا ساعت بی بی چی پاسوالا پپلار خواستی وکی هغدم پر درد غانی اکرم والخدای استا پا کرام امت تشای علام راو بخشی لوی حکام جبرائیل راغی پا غدم خبر کیز مج رسول د بی بی سوال سو قبول خدای امتیان و بخشل حبیب شکرنا وکشل دستی و کور تراغلال جارم سید عبدالخلیق نامی سردار لرا غنی بادار لرا شرم سید عبدالخلیق نامی سردار لرا غنی بادار